د پښتون د وحدت او د یو کېدو لپاره چې لکه موږ به آواز کوو یو قدم او یو آواز او انقلاب او انقلاب. نو چې د آواز یو کېدو لپاره کېده نو دلته اوس په دې دوران کې د دې نوم نه کېدو د پاس کېدو نه پس ته چې باچا خان یو بل ارمان پوره شو. دغه چې بیا په دې قبایلي علاقو جنسو کې تنظیمونه شروع شو چې دا پښتون هغه پښتون یو بل تور تر غاړه بس یو ضروري یو قدم او یو آواز باندې پورته شي دا بل پورته. نو ما ته وایي چې خو چې سړی ته فکر کوي اشتا خبردار چې دا د باچا خان مرکز چې و خو دا هغه وخت سره بس شي ټیپ مګر دا نن سبا خو ما ته ورچاوي صاحب مخ ته تیلو چاوي مرکز تاسو هغه خو انټر کانټیننټل هوټل تاسو جوړ کړی دی ما باسه مته چې خدای تعالی ورکړي دي نو دا مبارک شه دا مرکز مبارک شه دا پښتون مبارک شه دا باچا خان ارمانون څو په پوره کې دا مبارک شه کم ناغه ډېر لوی ارمانو مرکز ول دوی زولو او په دې مرکز باندې هغه رښتیا خبره ډېر دلګیرو زما دا پوخ یقین دی چې نن هغه روح بالته ولاړ او خوشاله وي په دې باندې چې داغه بچینن په دې مرکز کې سره د سرو جامو او په دونه ګڼ تعداد کې دلته راغلي دي او سره په دې مطلب کې شریک شوي دي. زما دا عمر خبره وي نصیحت نه زیات مې وصیت ترته نه پرېږم چې بل ځل به بیا تاسو سره مخامخ شم کنه د ژوند په تېسته دي خو په دې خبره باندې اوس دا دوه خبرې چې څنګه ما ته د دې خبرو په دې بنیاد باندې کینه بچا تکینه یار تکینه دې جوړه ته وګوره ته خبر ته هغه ته چې په ما نه شي نه جاري ته چې تاسو ته نه شي نن تاسو په ټول عمر رستو راځي او چې به خلکو له تیار جلسه روانه وي دا خپل تاسو دکړي پر سکولونو کالجونو کې نه خبره کو خبره بالکل واضحه ده چې موږ آیا د دې صوبې حیثیت تاسو تسلیموي پاکستان کې په دې څلورو نورو صوبو کې چې څنګه لوزو د پښتون حیثیت شته او آیا د دې صوبې د مسلو فیصله به مونږ کوو کنه دا په لاهور کې کیږي نو توایو چې د دین مهرباني وکړي د هزاروال ته وایم چې دین هزاروالو د پښتون مسله مو جوړوا دلته باز خلک وې دا دین کو جبد دین کو د پښتو خبرم پکې مکوي دې کې تاوانی کو تبای طرف ته رواني کو په دی باندې دا ځین خلک ور ولا کور روانو یو فیصله وکړو چې دې ملک د قسمت فیصله به د دې اسمبلی کوي دا نه چې اسمبلی په پاسه یو تجویز پاس کړو ابتباد والا وې زه نه منم نو دا ورته وایي چې دا تاسو ته چا دروغ ویلي زمونږ اسمبلی دې صوبې منتخب اسمبلی ده او کنا اخیری خبره او کنا چې نه په جمهوریت کو نه په سیاست کو نه په قانون کو نه په آئین کو نه په پارلیمنت کو نو ما خو ته څنګه خلاص ارختي کې خدای خو دې کې چې دا بل شان شي چې موږ خو اخر 50 باندې ټول عمر لګاو والا د بولم خوري چې موږ هم ستاسو باندې خدای خپل ریخ کو کنه دا خبره قرار کې نه پښتنو د ګریوان الله صبح شه او بنیادی فیصله کوي چې پښتنو خور د پښتنو لا او پښتنو په خور چې پښتانه شو یې غو کېږي دا چاته د ضرورت دا خبر مې ته کول بچو ډېر تاسو مشکورم دا خبرم ډېر په حوصله اورېدې امید دي چې دا مخکې د پاره دا جما وصیت بیا ساته دما ته خبر وایي چې دا وصیت ته زه تاسو د ټولو نه د ارمانونو نه د جذباتو نه د مینې نه او د وخت د ضرورت نه خبرې ما او ترجمانی کومه چې خدای دې دا وصیت کوي نه دا هدایت ده او د دې هدایت څنګه دا ده چې د پښتنو د غیرت ګله د پښتنو د غیرت ګله
رب دې تازه لره دا د پښتنو د غیرت ګله رب دې تازه لره چې سیال در باندې یمه تاسو لکینه دا تاسو دا اجلاس چې کوم دی یا ختم نه دی بابا کینی نو بابا بازی تاسو ته پروګرام خیمه دا یو خو پروګرام دا دی چې دا بازار کلا ته بزو ګلونه بچو چې کم ملګری د دې نږدې ځای دی هغه دلته بیبي سره لاړ شي دویمه خبره چې دویم پروګرام زمونږ چې کم دی هغه کلچر شو چې کومه دا موسیقي پروګرام چې دی هغه به 5 بجې شروع کیږي او دا د کلچر شو د موسیقي د پروګرام چې دی د دې انتظام خالصاتن دا پښتنو انجینرانو کړی دی دا پاټه نه کړی دی ټول خرچ اخراجات دا هم دا غوي دي نو اوس دا ولینه پروګرام چې کوم دی دا په خیر سره ختم شو او تاسو به بابا سره نږدې رش نه جوړوئ ځکه چې د بابا طبیعت خراب دی موږ به انتظار کوو چې بابا وځي او بیا به دا اجلاس چې کوم دی 5 بجې ماښام به پروګرام وي اوس بابا ته لار پرېږدي چې بابا لاړ شي او بیا دا پروګرام برخاست دی